بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن کتونکو محمد شاهد خان ما د افغان ټلویزیون مردان غږ پروګرام سره تاسو درانه خواږه خدمت کې حاضر یم. قدرمن کتونکو نننې پروګرام چې کوم دی هغه د نوجوانانو لپاره دی او د هغه نوجوانانو لپاره څوک چې سنس گیمونه کوي، کرکټ کوي، هاکی کوي، فوتبال کوي، خو په خصوصي توګه کرکټ. دغه لوبې څونه ضروري دي دا چې هر چاته پته ده د دې سره څنګه یو معاشره کې چې کوم دی جرایم کمیږي، د دې سره څنګه چې کوم دی نو صحت شعبه کې چې کوم پیسې دي هغه بچ کیږي، په دې ټوله دنیا پوهه ده. خو نن زه خپل نوجوانانو ته وایم چې آیا زمونږ نوجوانان په دې خبره پوهېږي چې ستاسو په تحصیل کې د کرکټ لپاره ګراوند شته؟ کو نشته نو ولې نشته؟ آیا تاسو چېرته په دې خبره سوال اوچت کړی دی چې دا ګراوند لازمي دی؟ دا به څوک درکوي؟ دا پته تاسو ته شته؟ دا ستاسو د اسوسییشن رجسټرډ دی، قانوني د دې څه حیثیت دی؟ ستاسو د کرکټ اسوسییشن چې دی دا ستاسو ریجن کوم یو دی؟ د پاکستان کرکټ بورډ سره دا رجسټریشن طریقه کار څه دی؟ آیا دا په اسانه کېږي که نه؟ حکومت څه مرسته کوي؟ کلاړیان ته د ټریننګ تربیت کوم ځای نه میلاویږي؟ کلاړیان دا اوسنی چې کوم ټورنمنټونه کرکټونه کوي، آیا دغه کرکټونه او انټرنیشنل کرکټ چې کوم په هارډوال کې په هغې منځ کې څه فرق شته که نه؟ دا ټول هغه سوالونه دي چې نن به په دې پروګرام کې په دې موږ خبره کوو. په دې باندې کوشش زموږ دا دی چې خپل نوجوان ټول په دې باندې پوه کړو او هغه زموږ لوبغاړي، هغه کلاړیان چې هغه د کرکټ سره شوق لري او کرکټ کوي، کلاړیان چې د هغې په معلوماتو کې هم اضافه وشي او زموږ هغه نوجوانان چې کوم دې نه نه وي خبر چې هغوی هم خبر شي. ظاهره ده چې کرکټ خبره کوو نو موږ به د کرکټ د شعبې یو داسې لوبغاړي، یو داسې کلاړي خوا له ځو چې هغه په دې ټولو خبرو پوه وي. پوهه د عمر سره راځي. نننی پروګرام کې مردان غږ پروګرام کې نن مونږه داسې یو شخصیت رابللی دی چې دغه شخصیت د خپل ژوند تقریبا ټولې ګړۍ چې کومې دي هغه دغه لوبه کرکټ ته وقف کړي دي. هغه اسوسییشن جوړ کړی دی، هغه خپل ټیم رجسټر کړی دی، هغه پاکستان کرکټ بورډ ته ځان رسولی دی او هغه چې کوم دی نو رجسټرډ خپل چې کوم دی نو دلته اسوسییشن جوړ کړی دی. هغه په دې ټولو خبرو باندې پوه دی. مونږ نن د هغه انټرویو ځکه ایښودې ده چې په دې ټولو خبرو باندې زموږ دغه نوجوان کول هم پوه شي. نو رابللی هم دی خپل پروګرام ته وارث خان صاحب. وارث خان صاحب په خپل پروګرام مردان غږ کې تاسو ته په خیر وایم. شکریه، مهرباني دي د افغان ټي وي ډېره مهرباني چې موږ اجازه د راتلو دعوت راکړو. شکریه، ډېره مننه. ما چې څنګه ووی تاسو د تحصیل تخبې د هارډ بال د کرکټ اسوسییشن د صدر په حیثیت باندې موږ سره موجود دی او زه به دا ویم چې څنګه چې ما خپل انټرو کې ووی تاسو زما خیال بله لوبه نه ده کړې، بس موږ خو چې وینو نو موږ هم واړو تاسو دغه کرکټ کې موږ وینو ټول ژوند تقریبا تېر شو. دا کوم سوالونه چې ما راپورته کړل په دې ټولو به نن خبرې کوو. پر دې خبرو نه مخکې ظاهره ده ټوله تخبې ټوله علاقه تاسو پېژنئ، د کرکټ یو پهچان والا نوم دی ستاسو. خو بیا زه هم که تاسو لږ غونډه کې ترتیب نه راتېر شوئ، مختصر غونډه کې چې کوم ځای کې لکه سبق وي، پیدا کوم ځای کې شوی او بیا چې ته نو کریم کړې ده که نه ده کړې او کرکټ ته نو لږ غونډه کې به اسانه شي. ډېره مهرباني. څنګه چې تاسو زما د نوم حوالې سره وویل، زما نوم وارث خان دی. د تخبې پراپر اوسېدونکی یو او په ګورنمنټ های سکول تخبې کې نه ما لسم کړی دی په 1978 کې. د هغې نه پس بیا زه ایجوکیشن کې برسي شوم. هغې کې ما خپله نوکري پوره کړه ده، یعنې پنشن باندې اوس یم او ریټایرمنټ وشو نو پنشن شوم، یعنې خپل کیم چې زما کوم هغه وشو. او د کرکټ حوالې سره به دا ووایي چې کرکټ هغه وخت کې چې تخبې کې کرکټ نه و چې کوم وخت کې مونږ کرکټ شروع کړو او نور سوالونه به چې تاسو کوئ زه به جوابونه درکوم. صحیح ده. نو چې هغه وخت کې تخبې کې کرکټ نه او بیا تاسو کرکټ شروع کړو نو ظاهره ده سرکاري ګراوند خو دلته شته نه. نو چې سرکاري ګراوند نو دا به تاسو لکه دا کرکټ کله یو ګراوند کله بل ګراوند کې ظاهره ده به تاسو وړو راوړو. نو اوس خو ګراوندونه ختم شو. نو آیا اوس دلته کې ټورنمنټ کېږي؟ شاید صاحب ټورنمنټ کېږي. نن سبا خو جي بالکل ګراوندونه نشته. خو ځینې کسانو یو خپل کوشش کړی دی، یو خپله هڅه کړې ده چې هغوی په لیز باندې ګراوندونه اخیستي دي په 5 लाख रुपए کال، 6 लाख रुपए کال. دا هر ځای یو خپل ریټ. دا هم لکه سپورټسمین دي. بالکل دا سپورټسمین دي او سپورټمین دي.
هغې که به زه حواله ورکړم صداقت نومې دی د شیکر دی خلیفه هغه یو ګرون دغه کړی دی خپله خواري کوي په هغې باندې هلکان ځي او هغه 4000 روپۍ مې چلي په هغې کې بالم هلکانو له ورکوي نو 2000 روپۍ یو ټیم ورکړي 2000 بل ورکړي هغه میچ وشي دوی دا خپل فارمونه دا څومره ټیمونه چې راجمع دي دا رجسټر به خامخا دغه کوي کوم چې دا مخکې نه او نور هم ټیمونه نو هغه به هغوی ته حواله کړي دغه فارمونه هغوی پی سی بي ته ولیږي پی سی بي ته ولیږي بیا پی سی بي ته چلو کړي چې ډسټرکټ کرکټ اسوسییشن ته چټۍ راولیږي چې په پلانکي تاریخ به مونږه ضلع مردان ته درځو او د دې ټیمونو به سکروټني کوو په فارمونو کې به چې هر یو ټیم خپل ګراونډ لیکلی چې زه په پلانکي ځای کې ګیم کوم پی سی بي نماینده به هغې له عملتې ځي په ګراونډ یې ګوري په هغه ځای به یې ګوري که ما 30 هلکان لیکلي هغه 30 کسان به حاضري وي د هغې به صدر حاضري سکرټري به حاضري خزانچي به حاضري ځي دا لازمي ده جي او د هغې دپاره هغې چې کوم زه په ډیټیل سره ځکه درته وایم چې تاسو کوېسچن کړی دی نو هغه ټیم به په سپین کټ کې یعنې سپینه وردی کې حاضري ټول به حاضري اتفاقي کار خو چې 20 کسان خامخا حاضري نو پی سی بي والا به راشي تا چې کوم ګروم لیکلي هلته به درشي ستا کسان به وګوري یو یو به راغواړي ځان کې راشه کاغذونه به پراته فارم به د هر یو هلک پروت وي هر یو هلک جي ځان فارم وي هغه به پروت وي هغې سره به یې ګوري تصویر به یې ګوري پی سی بي له به هغه ټول د ضلعې فارمونه لاړ شي هغوی به بیا څه چل کېږي هغوی بیا ولیکي پکې ډایرکټ رجسټریشن نه ورکوي رجسټر جي دا مطلب یې که نه چې فرض کې اوس رجسټر شو هغه د اوټ حقدار شو کله چې د ډي سی اے الیکشن کېږي نو هغه اوټ اچولی شي نو پی سی بي والا دا ټیم حقدار شي ټیم حقدار شي نو پی سی بي والا دا چل کوي چې ډایرکټ رجسټر نه کوي هغه ته ولیکي چې پلینګ رایټر چې تاسو سره لوبه په ډي سی اے کې کولی شئ چې د ډي سی اے کم ټورنمنټ وي د پی سی بي د طرفه چې کوم کېږي هغې کې تاسو لوبه کولی شئ خو د هوډ حق ته نشته کله چې جي په دویم ځل بیا سکروټني کېږي سکروټني جي 6 سال پسې 6 سال پسې نو که هغه ټیم موجود ایجي بیا او بیا هغې رالل سکروټني وشوله بیا به هغه هغوی له کو هغوی د هغه په معیار پوره جي او هغه ټیم او لاړ شي د هغه کاغذونه بیا لاړ شي نو بیا والا رجسټریشن ورکړي او رزلټ راشي رجسټر دغه طریقه کار د رجسټریشن ده خو ډېر هغه به د یو پروسس نه تېرېږي ډایرکټ نشي کولی که دا ډېر ښه کلب دی د بااثر وواده دی زه به دا ووایم که دلته د یو منسټر ټیم وي نو هغه به د هغه پروسس نه چې کوم ما تاسو ته وویل هغې نه به تېرېږي هله به رجسټریشن وکړي وارث خان صاحب دا راته ووایئ چې کوم دلته تخبیه ده په دې کې ټوټل کلبونه څونه دي او دې کې څومره بیا د ډسټرکټ سره رجسټرډ شوي دي یعنې جی زما په خیال دلته په تخبیه کې په تحصیلي تخبیه کې به درته ووایم سټار کرکټ کلب تخبیه چې زما کلب دی په تخبیه کې بل پراپر تخبیه کې بل ټیم رجسټر نه دی پیرسدو رجسټر ده خطیان کلب رجسټر دی او یو بایزی ورته وایي نوخړ کې زموږ په تحصیلي تخبیه کې دا څلور ټیمونه نه نو هسې خو ډېر دي ټیمونه خو اوس ډېر شو نو خو ما خو تاسو ته جي ووایي که نه چې دا کوم پروسس دي دا هر یو کس نشي کولی دا زما په شان چې زه به ما په ورځ په یو ځان یو ځکه داسې جي کار ورته ما ویلي جي که نه ما دا عهد کړو چې زه به سټار کرکټ کلب تخبیه رجسټر کوم زه به تخبیه د اوټ حق حاصلوم شاید صاحب داسې ورځ پکې راغلی چې د فارمونو دا مرحله شروع شي دا ډېر مشکل دی پی سی بي والا نن یو فارم راولیږي سبا له بیا بل راولیږي داسې ورځې پکې راغلي چې زه په یو ورځ کې دا لږ ما سړی موټرسایکل چلي 3 پیرې چې زمرتان ته چلي د ورځې 3 پیرې 10 بجې راغلی که نه نو په چا کې دغه یو زړه زوري او دا ویلي چې زه به دا کوم ما ورته جي شاید صاحب لکه څنګه چې تاسو ما ویلو چې دا به زه کوم زما د ټیم زما د تخبیه خپلو کسانو مخالفت کړو ځکه چې هغوی هلته مردان کې چې نه دا مه کوئ راته دا به راته څه
سبا له بیا بل پلان مسلې جوړ شي جوړوي. الته چې خبره د اوټي جي خبره د اوټي کنه نو دغه سټرګل بکی دغه مهنت خواري زاري بکی علاوه رجسټریشن ته رسیږي. وارث خان صاحب دا راته وایي په دې کرکټ کې خو چونکې نوجوانان دي ګرم دي زر زر جګړې کوي زر زر یو بل سره نه لګي نو تاسو چې رجسټریشن کوئ نو آیا تاسو دلته کې څه مخالفت یا تاسو تغبه کې خو د ټیمونو خپل منځ کې بعض وخت مخالفتونه مي یو د یو په ضد کې ټورنمنت کوي بل د بل په ضد کې کوي دې صورتحال کې تاسو رجسټریشن څنګه وو؟ خی خبره کو تاسو ډیره ښکلې وکړله دا ټیمونه چې تاسو اوسینې که نه دا د هارډ بال مخکې دونه نه وځي زما ټیم خو ما په 1978 کې جوړ کړی 78 کې هغه راچلېږي همدغه سټار کرکټ ترمیم یې په دې کې ډېرې مرحلې راللې چې دا نوم بدل کړه موږ سره شامل شه مردان والا داسې هغه څه خو ما جي نه دی منلی ما خپل به زما یې دا به جوړو نو مخالفت خو هم جي داسې شوی دی ما خو تاسو ته وایي چې مردان کې داسې شوی دی چې دا غني زمونږ سو یو ځل وشوله په 2012 کې هغې کې موږ ونیسو جي موږ ته صرف پلینګ رایټ میلاو شو په هغې کې زموږ دا مخالفت وشو چې دا به هم راته سبا له د اوټ حقدار شي دوی به هم سبا له بیا د دوی به موږ بیا سبا له مینتونه کوو که نه چې کله الیکشن وي نو څنګه چې دا نور الیکشن وي جنرال الیکشن همدغه شانتې دغه نو مخالفتونه دي شوي دي خو ما مخالفت ته نه دي کتلی ما خپل سټرګل خپل محنت چې څو هغه جاري ساتلی. صحیح ده. وارث خان صاحب تاسو چې څنګه وایي چې 1978 کې تاسو رجسټرډ کړی دی جی نو په دې کې خو هغه پلیرانو کې اوس په ټول تقریبا مشران شوي سو ریټایر شوي که نه نو هغې کې اکثر تاسو سره اوس راځي څنګه چې تاسو مسلسل دا سټار کلب نه چلوئ خواله مو راځي پروګرامونه له راځي ټورنمنټو ته راځي تعاون در سره کوي خو نه بستلي دي؟ نه جی بالکل راځي هغه زما د ټیم ایگزیکټیو باډی کې ما اخیستي دي په هغې کې نصیر دی د شفیع سلم موږ سره خو زه د مرزان سره اټیچ دی په دې کې دغه سردار بادر دی سلیم دی الله وبخښي هغه وفات شوی تاسو به پېژنې معاذ دی موږ سره او کسان شته هغه دا چې زموږ کله داسې میټینګ او سپورټ کله د الیکشن وي نو زه دوی وغواړم چې دوی سره سلام مسلات وکړو چې چاله اوټ ورکړو نور دغه حالاتونه خو زه خبر یم که نه هغه سره زه اټیچ یم میټینګونه ټول زه دغه کوم خو به هر حال ما دوی ځان سره ساتلي دي. صحیح ده. وارث خان صاحب دا راته وایي تقبه کې ګراوند نشته دی نو ستاسو سچویشن رجسټرډ دی خو دا نور مونږ نه ګرمو نو دي خو سره رجسټرډ نه اخباري دا پرنټ کړه تاسو سره سټرګل کړی؟ بالکل جی شاهد صاحب هر قسم ته غم کړی دي کله چې افتخار ممن جی زما سره په کلب کې لوبېدلی زما د کلبي څه پاتې شوې ده زه به سکور بوکې تا سره وښیم درې ځله تاسو چې د تخبیه او زمونږ تاسو ډېر ستاسو شوبه داسې ده چې زمونږ ډېر زیاته خبرې نو درې ځله باندې څه پاتې شوي دي او د دې شوبې پاتې شوي دي د سپورټ پاتې شوي دي څو ځله ورته ناست وي چې جي دا موقع ده اوکې بیا موقع جي چې موقع په زندګۍ کې یو ځل راځي کله چې زمونږ مینا بازار دغه شو دا ځای ورته معقولو چې په دې کې هر زبردست کمپلیټ جوړېدی شي بیا داسې ښکته کړه چې کوم ځای نه دي د دې په باره کې وله مونږ چلو که نه خو منستر او واک شخصیت خوښي سړي موږ خو صرف از کلاړي په حیثیت وله چلو که نه اوس چې را کالج کې کوم ګراوند دی په دې مونږ ډېر زیات سټرګل وکړو ډېر کوشش وکړو تقریبا یو 3 کاله داسې لږ په ډیټیل کې خبرې کوم یو 3 کاله مخکې پې مونږ یو ټورنمنټ ارینج کړو د پېښور نه ولې یو رولر راوسته په هغې کې درې فوټه داسې بیا وه داسې کټر چې هغه داسې یو ګول پایه وه هغه په هغې دغه کړو ټورنمنټ مونږ بالکل ارینج کړو په سبا له میچ و چې میچ و پرنسپل صاحب وغوښتم جي او بلا پستا میډیکل کول سټام جی پروت دی ما سره په کور کې ستا که دا شي داسې شو خراب شو څه بې ذمه وایې کو بلپ مات شو کو نل کو شو جي دا شو څه بې ذمه وایې ته ما ته زه صوت وکړم ما یې نه چې زه خو څه تصفت نه کوم کار به ستا کسانو کې په خپله وکړي بل څوک یې وکړي که نه هغې زه څه له ذمه واري علم نو بس ما ته یې وایي تاسو بس چې ټورنمنټ نه کوئ خو باقاعده خو مونږ امتحان اخیستی مونږ هر څه تیار کړو بیا مردان ته چې دا رنګ روډ چې دی دغه څه ګجرو غاړې کې داسې بیل شوی نوفار روډ ته ورته وایي دغلته م یو پرایویټ یو ګراوند جوړ شوی دی عزیز خان ګراوند ورته وایي
په هغې کې مونږ هغه ټورنمنټ وکړو مونږ ویلی چې د شپږو ورځو 10,000 روپۍ ورکړي هغوی له مونږ ځکه چې مونږ ټورنمنټ جوړ کړو او ملامتي کېدلو ټیمونو ته مونږ هغوی له چې 10,000 روپۍ ورکړي د شپږو ورځو او مونږ هغه ټورنمنټ هلته وکړو بیا هم فاینل په سپورټ کمپلیکس باندې وکړو نو تاسو د کوشش وکړئ مونږ چې هر قسمه کوشش کړی دی خو دا د ایم پی ای د ایم این ای فرض دی چې دا وکړي خو شاید زه به یو خبره وکړم که ایم این ای ایم پی ای د سپورټ نه خبرې نو به وکړي د سپورټ د اهمیت نه خبرې د سپورټ د پیدې نه خبرې چې زما ایج ته وګوره 70 پلس دی چې که نه دا ولې زه ګرون سره اټیچ یم او ځکه صحت خو نور زما کمزورې د باډي زما خو فزیکلی فټ که نه خو خو دغه شان بیم خبر وي چې ګرون سي تاسو ته د هر څه پته ده چې د هر څه پیسې شته د هر څه فنډ شته او یو انګریز ویلي دا خبره زه هر ځای کې کوم چې کله ګراونډونه آباد شو هسپتالونه به جي ویران شي او ګراونډونه آباد شو چې موږ چې کوم ځای کې هلته لوبه کوو پړاو کې یو ځل تبلیغیان راغله مازدیګري کې هغه خپل هغوی چې څه خبرې اترې هغې وکړلې ما ورته ما دا کسان هم کامیاب دي که نه هغوی وایي لاړ شي کامیاب ما دا کسان هم کامیاب دي ما ته وایي څنګه ته وایې چې دا کسان کامیاب دي ما ځکه کامیاب دي چې دلته راله ګنټه دوه یې تېرې کړه د یو غلط ماحول نه خو راووتل که نه وویل نه سرګټ وڅکو نه بل څه وکړل خپل اکټیویټیز یې وکړل او ښه ستړي شو ماسپښین به د وخته ویده شي د وخته به ویده شي نو سپورټ جي ډېر ښه شي دی خو چې څوک یې کوي صحیح ده نه نو دا کوم زمونږ چې ایم پی ای ایم این ای دی بلکې زه به دا ووایم دلته کې تنظیمونه مشتری تحریک تحفظ دی او داسې نور سماجي تنظیمونه دغه ګراونډ کولاوېدو کې اخره کې دی کې څه حال راغی دا ګراونډ بند پاتې شو هغې کې چې مین دغه دی که نه شاید صاحب کالج والا وایي دې له خپله لار دغه کوي جوړه کې پرنسپل صاحب وایي زما په کالج به دې تالکان زما په ګیټ باندې راننوځي دا ماله مشکلات دي د دغې باره کې چې جنید خان هغه وخت ډایرکټر و د نن 3-4 سال مخکې باقاعده هغه لیکل وکړل چې سپورټ افسر ته شته دلته چې کوم ډسټرکټ سپورټ افسر و هغه ته یې لیکل وکړل چې په دې دغه کې ته مکمل دغه تعاون وکړه دوی سره خو چې هغه هم ناکامه شو نو په هغې خو لکه ګورې د ګورمنټ فنډز هم لګېدلي دي سپورټس اینډ کلچر ډپارټمنټ هر څه به شوي دي جي په هغه تخته باندې چې کومه لګېدلې څونه پیسې په هغې لګېدلي دا ټیک دي دا چې پیسې کمې لیکلي ضایع شو دی چې په یو ځای کې ته استعمالې نه او پیسه په ورسره بیا عدالت ته ولې نه پرېږدي چې دغه باندې سټی راغسته چې دا ګراونډ به مونږ استعمالولی چې د سپورټس اینډ کلچر ډپارټمنټ دا سټیډیم کنسیډر کړی دی او پیسې هم پرې لګولي 1 کروڑ څه د پاسه هغه تخته باندې چې عدالت ته به جي څنګه لاړ شي کلاړي به څنګه لاړ شي چا ته سپورټ نه کي څنګه به لاړ شي کلاړیان خو جي تر دې پورې دغه شو ځان له خپل علي سیمه لکانه دي بیت ځان له خپل علي پیټ ځان له خپل سونه بال سونه اکټیویټي او شاید هغه زمانه زمونږ نه ده چې مونږ به کمیټې جي مونږ د یو ځل صرف 100 روپۍ پن راکړو د پخوا په هغې کې مونږ بیټ هم اخیستې و بال هم اخیست او نن سبا چې کوم هلک لوبه کوي مازدیګر مونږ په کوم بیټ پریکټس کوو جي هغه به د 30,000 نه کم دا ګران 30,000 نو هلکان عدالت ته څنګه لاړ شي هغه ته څنګه لاړ شي دا خو زمونږ د دې دا د دوی په فرایضو کې جي راځي چې دا دې جوړ کړي صحیح ده ورس خان صاحب لږ غونډه کې راته دا ووایي چې ته یو داسې ښکلی په نشان میر چې تاسو پکې کارکردګي ښه کړي چې تاسو ته څه انعامات ملاو شوي بالکل شاید صاحب داسې ډېرې موقعې راغلي دي اوس تقریبا یو 2 کاله به کېږي چې درس نوې خبره کوم چې ما تا ته کوم ګراونډ د شیرګل هغې یاد کړو په هغې کې چې ټورنمنټ و تقریبا 12 ټیمونه پکې 12 ټیمونه پکې او ډېر ښه کلاریان پکې وو چې اوس پکې 2-3 کسان په های لیول کرکټ کې زموږ لوبېږي په هغې کې جي بیسټ بالر دي راغلل دا اوسنۍ خبره دي دا د 2 کالو خبره ده په هغې کې ما د 14 وکټو سره ما بیسټ بالر انعام اخیستی
داسې چې ډېرې موقع راغلي یا چې په لوکل ټورنمنټونو وکټ کې کو ټولې 14 نه دي نو څنګه په ټول ټورنمنټ کې ښه ټورنمنټ کې او فرمایي کو په په ټول ټورنمنټ کې چې په اخري میچ کې ما چې وکټ واغسته دا ټیم د بنو نه راغلی صحیح ده درته وارث خان صاحب تاسو په ذهن کې دا نه راځي چې ګورنمنت تاسو ته څه کې سپند ملاو شي طریقه کار شته بي سي بي نه د ډیسټریکټ نه یا یو طریقه کار نشته نه ورکوي جی ها کومنټه ته زما هر ځل چې سره ما ملاقات کړی د دې نه ما مخکې کړی چې زمونږ ټیم سره خو څه دونه دغه کوي کنه خو پن ها نه ورکوي نه غني تاسو ته پتی د سپورتس فند هغه کومنټه کې شته شته کنه تاسو سپورتس فند شته ها نه ورکوي کلاریان نو ورته نه ورکوي ها وارث خان صاحب درته وای چې سو وای کرکټ ته بچ ته ریټایرمنټ کنه وای ذهن کې مو څه پلانینګ شته د کرکټ نه ریټایرمنټ نو د کرکټ نه خو چې زه ژوندې مزه به دغه ګرون سره اټیچ یم کوي وا خامخا به کوم دا ما مرګ چې کنه ما سره ورون ما بیټینګ خو باقي دا بیټینګ کوي ها ها فیلډینګ کوي ها ماجیګری او نو بس دا ژوندې نو خامخا به دغه کو دا څه خو څه د ریټایرمنټ واغستن چې کله مردان کې ټورنمنټونه نو هغه نه ما څه اوس یو کال دوه شو چې دغه شنه ایز ا پریزیډنټ په خامخا زم مونږ ته به زم ځکه ځم اجي مورې کې راځي خو مردان کې نه او دلته په لوکل ټورنمنټو کې دوه وارث خان صاحب سو وای په خواني دور کې چې کوم سپورټس مین او الکانو پلس کیپټن پاتې لکه اغي او د وسنی سپورټس مین کې د عربیو د اخلاق د تور طریقې د فرق راغلی ډېر فرق پکې ډېر خپل کې لريان زمونږه د تغبې کې شوي دي اقبال شو خورشید صاحب شو نور معاذ استاد شو سلیم امجد ډېر په دې کې ډېر موږ به کرکټ کوو ډېر صبر او تحمل پکې دي کنه خو داسې حالات منو لکه دا اوس چې دي دا اوس چې کوم حالات دي په اوس برداشت لکه کم دی نه کوي په معمولي خبره باندې جنګ او بیټ مات کړي او غرزولې نه دا خبره زمونږ په کوم چې الکوانې دا وایو د کرکټ دا وایو هغه کې جدا چې سواقات نه دي اصلي وارث خان صاحب اورېدلی چې تاسو سره یو بیټ ته چې هغه عمران خان صاحب ساين کړی بالکل دا خبره صحیح ده کله چې مونږه کرکټ کوو د مینا بازار دا نو او یاره د چوټیر ورځ بانو څو چوټي هغه وخت اتوار ورځ به په د جمعې دغه رانه اردي او مونږ د ساري گیم کو او اول چې عمران خان راغلی هغه چې ناس یو ورکوټ شانتي دکانو هوټل او چې پکې خاصه ده بس اتفاقی ما سره په هغه وخت لاس کې بیٹو او ورلو او دا د څخه دغه خو دې ماته د پخوانه دغه کنه موږ سره د څوک په شرط باندې د سوتو کې څوک په ټوپه باندې وکي دا او کې موږ نو دا به او نو ما سره بیٹو په هغه مال د څه کړی دي زما سره یو مرګري تاسو به پیژنې د اکبرجان محمد ویلي چې کومه کې چې هغه زوی د لینې مې دي او هغه بار دې په دې وخت کې کني هغه تاسو خمه هغه د څه کړی او دا جی هغه دور و چې کله عمران خان د هسپتال تابع وکړه او باجوړ ته د چندې د پاره ته په روډ باندې اوځي هغه وخت کې دا سنگل روډ ولګا سنگل روډ ساده تغبه و دونه خلک نور او هغه وخت امن امانو جی ډیر زبردست زه خو چې هغه وخت آیات کوم جی داسې وختو شاید سیب چې موږ په دې روډ کې ناسو موږ به یو ګاډي شمار کړ چې 15 منټه پس 40 منټه پس به 2 شو 3 بشه داسې وخت ډېر خولي وخت بس په بیا څه نه راځي صحیح ده وارث خان صاحب دا راته وایي چې دا زموږ چې اوسنی کم یو لس کاله 12 کاله 13 کاله MNS MPS پاتې شو دینه مو ګیلې شته بالکل ګیلې کو نه کې د ګیلو انبارونه ولې نشته څه کړي داسې څه نمایه کارونه دي چې هغوی کړي دي نه تاسو ته چې ته وړاندې کړي د مطالبه بالکل ولې نه ځي ورغلي بالکل زموږ خو علاقه دا ده خو هغه یو له موږ ورغلي څو پېر علي محمد خان هغه بل هغه خپل کم ځای کې چې نو علي محمد خان خو خپل سپورټس مین پاتې دی نو دغه ځای چې دي لاړ شي که نه هغه ته بیا هېر شي د ده نه خو افتیار محمد هغه خو په غټه لیول کرکټ کړی دی هغه خو ګریډ 1 کړی دی ګریډ 2 یې کړی دي ارسي کړي په کار اول غلوځي اول غلو چې دې کړی وته نه هر یو لمونږ چلو او زبا
دا وایم تاسو به کې خفه کېږئ نه چې اوس مشوانې به د کیل ټول نه څه خبر شي ښه هغه به د دې نه څه خبر شي چې کیل کوز څونه پیدې دي او څونه د هلکان یو ځای شي ملګري جوړ شي دغه هم خواجه سره یو دغه شي که نه نو دا خو هغه کس ته پته لګي چې کړي خو زما ته پته لګي زما د برون سره واسطه ده هغې سره ریلیټډ یم یعنې مونږ د دې ځای نه اوس خو تقبه کې کاروبار اوس هلته تللي وو تاسو راغلی بلکې ما خو دا اورېدلي چې د ګراوند د بندېدو په حق کې و ایم پي ایس ایف دغه ګراوند دغه ګراوند نو بس هغه خو به د هغه په حق کې څه کوو چې هغه پې پیسه ایستې وه او بیا د هغې باندې زر رضات وشو که نه چې دا تا دغه کړي دی صحیح نه ده لګېدلې صحیح نه ده لګېدلې دا پیسه دا مطلب بلکل نو تاسو په کار ګوره ته سپورټسمین یې هغه ټیکهدار پسې تللي وئ ادارو ته تللي وئ چې دا پیسه ووته او صحیح نه ده لګېدلې هغه وخت خو چې دا خو ډېره موده پس دا پته ولګېدله که چې دا ګرون ځان لدی که نه مو خو چې دا د کالج دغه دی که نه سپورټس اینډ کلچر ته او دا خو د کالج دغه ما یو په جو کو درې کسان مونږ لاړلو په هغې کې راسره دغه تربیه کې یو دوه کسان یو نوشاد استاد یو زوم یو جنید صاحب د زاوی ډایرکټر سپورټ ډایرکټر هغه لاړلو خو باقاعده هغه چټې وکړله دغه وکړه هېڅ خو چې ځي راځي نو خو بیا هم چټې ایم پي ای مینې د راځي هغوی بس دغه صحیح ده وارث خان صاحب دا راته ووایئ څه پیغام ورکول غواړئ د خپل نوجوانانو ته سپورټسمینانو ته زما پیغام خو چې دا دی نوجوانانو ته چې ښه اخلاق باندې چې دشمن خپلېږي ښه اخلاق باندې او ښه اخلاق په ښه ځای کې میلاویږي ګرون یو داسې ځای دی چې هلته سړی لاړ شي او یو هر یو ګیم کوي که کرکټ وي که هاکي که فوټبال وي هر یو ګیم څخه هغه کې دیکلی شي نو انشاءالله تعالی هغه نه به د معاشرې یو ښه انسان جوړېږي صحیح ده زه ټیک شوي قدرمنو کتونکو تاسو وکتل وارث خان صاحب چې کوم دی نو هغه موږ ته څونه په تفصیل سره دغه معلومات راکړه زمونږ د افغان ټلویزیون په شیشه به دا پروګرامونه دغه شانتې جاري وي کوشش به مې دا وي صحیح معلومات راوړو خپل کتونکي چې کوم دی نو د هغې نه فیضیاب شي او هغې نه څه پیدا ترلاسه کړي ډېره زیاته شکریا ادا کوو د وارث خان صاحب چې زموږ په ټلیفون کال باندې تاسو تشریف راوړو او دونه اوږد ټایم مو راله راکړو سوال جوابونه مو ورکړو انشاءالله که بیا ضرورت وي بیا به هم راځئ د دغه پیغام سره چې سپورټس سره وابسته شي نوجوانان او ګراوندونه آباد کړي چې زموږ وطن کې دغه هسپتالونه ویجاړ شي ځکه چې څوک پورې سپورټسمین لګیا وي نو دی به د دنیا د هر قسم نشو نه خلاص وي او دی به بیماریږي نه چې دی بیماریږي نه یو ډېر غټ بجټ په د حکومت په هسپتالونو باندې د خرچ کېدو بچ کېږي هغه بجټ په د ولس نور ځګونو کې په کار راشي دغه سلسله جاري وساتئ اجازت ورکړئ محمد شاهد خان له د افغان ټلویزیون مردان غږ پروګرام سره انشاءالله بیا به راځو د لوی الله په امان پاکستان